بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. نن زمون دویم لیسن دی. په تیر لیسن کې مونږه 15 parts of the body ویلیو او په دې ننی لیسن کې به هم مونږه 15 parts of the body وایو. 15 د بدن حصې به وایو په اردو کې، په انګلیش کې او په پښتو کې. نو راځئ شروع کوو. لیټ سټارټ. ښه 15 مونږ ویلیو، نو په 16 نمبر زمونږ سره راځي ژبه. ژبې ته په انګلیش کې وایي ټانګ، په اردو کې ورته زبان وایي. ښه په 17 نمبر زمونږ سره راځي زنه. زنې ته په انګلیش کې چین وای، په اردو کې ورته ټوډی وای. ښه په 18 نمبر راځي زمونږ سره غوږ. غوږ ته په انګلیش کې ایر وای او په اردو کې ورته کان وای. ښه په 19 نمبر زمونږ سره راځي د غوږ پوڅخی. د غوږ پوڅخی ته په انګلیش کې وای ایرلوب. ایرلوب په اردو کې ورته وای کان کیلو. ښه په 20 نمبر زمونږ سره راځي څټ. څټ ته په انګلیش کې وای نیک، په اردو کې ورته وای گردن. ښه په 21 نمبر زمونږ سره راځي مری. مری ته په انګلیش کې وای تروټ. تروټ په اردو کې ورته وای ګله. په 22 نمبر زمونږ سره راځي اوږې. اوږه چې کومه ده که نه، دې ته په انګلیش کې وای شولډرز. شولډرز او په اردو کې ورته وای کنده. کنده. ښه په 23 نمبر چې کوم دی زمونږ سره راځي مټ. مټ ته په انګلیش کې وای آرم. آرم په اردو کې ورته وای بازو. او په 24 نمبر چې کوم دی زمونږ سره راځي څنګل. څنګل ته په انګلیش کې وای ایلبو، په اردو کې ورته وای کهنی. اردو کې ورته کهنی وای. او په 25 نمبر زمونږ سره راځي مړوند. لاس سره چې کوم دا مړوند راځي دې ته وای ریسټ. دلته دا ډبلیو چې کوم ده دا سایلنټ نه، دا داسې ویلی کېږي ریسټ. ریسټ کلای وته په اردو کې وای. ښه په 26 نمبر زمونږ سره راځي لاس. لاس ته وای هینډ، په اردو کې ورته وای هات. بیا په 27 نمبر زمونږ سره راځي د لاس ورغوی. د لاس ورغوي ته په انګلیش کې وای فام. فام دلته دا ایل سایلنټ دی، په اردو کې ورته وای هتیلی. هتیلی. بل زمونږ سره راځي په 28 نمبر باندې د ګوتو جوړونه. د ګوتو دا کوم جوړونه چې دي دې ته وای نکلز. نکلز دا کې دلته سایلنټ دی او په اردو کې دې ته وای کانټي. بل په 29 نمبر زمونږ سره راځي ګوته. ګوتې ته وای فینګر. فینګر په اردو کې ورته وای اونګلی. بیا زمونږ سره راځي په 30 نمبر باندې غټه ګوته. غټې ګوتې ته په اردو انګلیش کې وای تام. تام دلته دا بی چې کومه ده دا سایلنټ ده، په اردو کې ورته انګوټه وای او په پښتو کې غټه ګوته. نو زمونږ چې کوم دویم لیسنونه نه دا سر ته ورسېدو. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. نو دا ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ، د فیسبوک دا پیج فالو کړئ او د یوټیوب دا چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. تھینک یو فار واچینګ.